سکون رسنیز ګروپ چې څه باندې د 2 کلونو را پدې خوا رسنیز فعالیت پیل کړی دی. تازه هلمند ولایت کې د رسنیزو فعالیتونو ترڅنګ د یو شمېر کسانو لپاره د ژورنالیزم د اساساتو روزنیز پروګرام په لار اچولی دی چې تر زده کړیز بهیر وروسته یې عملاً رسنیو ته ورپېژني. هلمند کې د سکون رسنیز ګروپ مسؤل حافظ احمد نصرت وایي چې دا روزنیز پروګرام به شاوخوا یوه میاشت دوام وکړي چې پکښې به د ژورنالیزم اساسات، راپور جوړونه، آنلاین ژورنالیزم، خواله رسنۍ، تخنیک، ویاندویي او یو شمېر نورو برخو کې د روزنیز پروګرام ګډونوالو ته روزنه ورکړل سي. د نصرت په وینا چې یاد روزنیز پروګرام تر بشپړېدو وروسته به یو شمېر کسان په همدې روزنیز ګروپ کې په دنده وګمارل سي. په اصطلاح د ژورنالیزم په برخه کې هغوی ته د فرصتونو د برابرولو په دوام د خپلو علمي پروګرامونو په لړ کې دا ځل په هلمند کې شاوخوا 10 تنه ځوانان ته د ژورنالیزم د زده کړې او لنډمهاله کورس په لار اچولی دی چې د لنډمهاله کورس کې به د ژورنالیزم اساسات، آنلاین ژورنالیزم، راپور جوړونه، خوندیتوب، د دې سره ترڅنګ د ژورنالیزم په برخه کې هغه لومړني ابتدایي مسایل چې د یو ژورنالیست ورسره سر و کار وي، ورسره لاس و ګرېوان وي، په دې باب په دغه روان روزنیز پروګرام کې چې شاوخوا به یوه میاشت دوام وکړي. د دې ورکشاپ برخوال ته هم دغه موضوعات تدریس سي او د نظري برخې ترڅنګ به ورته عملي برخه کې هم زمینه برابره سي. بل ورته بیا د دغه روزنیز پروګرام ګډونوال وایي چې هلمند دولتي پوهنتون کې ژورنالیزم پوهنځی شتون نه لري ترڅو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو دا د دوی لپاره یو ښه فرصت دی ترڅو دغه مسلک کې تجربه زیاته سي. دوی وایي د ژورنالیزم له ډګر سره ځانګړې مینه لري او غواړي په همدې مسلک کې ښه روزنه ترلاسه کړي. ذوق مې دا و چې باید په دې برخه کار وکړم، نو د خپل ذوق مطابق رالم. دلته په دې ټریننګ برخه واخیسته، غواړم په دې برخه کې ځان راپورته کړم او ځان وروزم د داسې درنو استادانو تر لاس لاندې لکه نصرت صاحب او تاسې. ژورنالیزم خو د ټولنې یو غږ رسونکی دی، د خلکو یو اواز رسوي تر یو ځایه. نو دا زموږ دپاره یو افتخار دی چې تر څو په دا برخه کې کار وکړو او موږ په دې برخه کې وروزل سو. ډیره مننه د سکون رسنیز ګروپ څخه چې موږ ته په دې برخه کې روزنه راکړي. موږ هغه کسان کوم چې په ټولنه کې اوسېدلو وړتیا مو د دغه درلودله چې ټولنې ته په دې برخه کې خدمت وکړو، اما موږ نسوای کولی تر نن ورځې پورې. کوم فرصت چې موږ ته سکون راډیو ګروپ آماده کړی له هغوی څخه په زیاتې مننې سره او غواړو له نورو کومو هغه رسنیزو ګروپو څخه چې دوی فعالیت پیلن لري، اما خو دا خدمت چې کوم سکون راډیو ګروپ موږ ته کړی دی او ټولنې ته یې کړی دی له هغوی څخه په مننې سره او باید نور رسنیز ګروپونه هم همدا فعالیت وکړي. غوښتنه مې د ټولو رسنیو څخه دا ده چې باید په ټولنه کې پټ استعدادونه چې شته هغه جذب کړي او ټولنې ته وړاندې کړي. هلمند کې داسې مهال د سکون رسنیز ګروپ له لوري د ژورنالیزم د اساساتو روزنیز پروګرام په لار اچول کیږي چې تر دې وړاندې هم سکون رسنیز ګروپ خپلو همکارانو ته ورته یو روزنیز پروګرام په لار اچولی و چې ښه پایله یې لرلې وه. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.